افغانستان هغه هېواد دی چې بډایه تاریخي مخینه او مهم جیوپولیټیک موقعیت لري. په وروستیو کلونو کې یې هڅه کړې چې له خپلو طبیعي ظرفیتونو په ځانګړي ډول د انرژۍ په برخه کې اغېزمنه ګټه واخلي. په داسې حال کې چې دا هېواد د لسیزو لپاره زیاتره د آسیا د ترانزیتي لارې په توګه پیژندل کېده، اوس یې پام د ځمکې لاندې سرچینو استخراج او تولید ته اړولی دی. که تاسو د لا زیاتو تحلیلونو او مهمو ملي موضوعاتو په لټه کې یاست، مهرباني وکړئ د وروي چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان چې پخوا د آسیا له مهمو ترانزیتي مرکزونو څخه شمیرل کېده، اوس د خپلو ځمکني سرچینو په ځانګړي ډول د دریا حوزې په تمرکز سره هڅه کوي چې په سیمه کې د نفتو د تولیدوونکي په توګه نوی ځای خپل کړي. د دې پروژې د تصفیې ظرفیت اوس مهال په 4 ساعتونو کې 600 ټنه خام نفتو ته رسیږي، چې په مجموع کې میاشتنی ظرفیت شاوخوا 8000 ټنه برابروي. این شرکت در 24 ساعت ظرفیت تصفیه 600 تن مواد خام را دارا می باشد که در یک ماه 18000 تن ظرفیت تصفیه را دارد. سره له دې چې افغانستان لا هم په نړیوال انرژي بازار کې یو کوچنی لوبغاړی بلل کېږي، خو د دې هېواد احتمالي زیرمې او ظرفیتونه کولی شي د مرکزي آسیا د انرژۍ معادلې بدلې کړي. د ځمکې پېژندنې د ارزونو له مخې افغانستان په شمالي سیمو کې په ځانګړي ډول د دریا او افغان تاجک حوزو کې د نفتو او ګازو د پام وړ زیرمې لري. د نړیوالو شرکتونو په ځانګړي ډول د چینایي شرکتونو سره د نوو تړونونو له لاسلیک وروسته د نفتو ورځنی استخراج له 200 بیرلو څخه 2000 بیرلو ته لوړ شوی دی. دا وده نه یوازې د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره کولی شي، بلکې سیمې ته د صادراتو زمینه هم برابروي. اوس مهال افغانستان د استخراج او تصفیې د محدود ظرفیت له امله لا هم د نفتي محصولاتو په وارداتو باندې د پام وړ تکیه لري، خو د بهرنیو پانګونو زیاتوالی په ځانګړي ډول د چین د لویو انرژۍ شرکتونو حضور د دې پروژو پر ګټورتیا او روښانه راتلونکي باور ښیي. دا بهیر کولی شي پرمختللې ټکنالوژي انتقال او د انرژۍ زیربناوو ته وده ورکړي. د انرژۍ د امنیت له نظره افغانستان که د سیمه ییزو پایپلاینونو له شبکو سره ونښلول شي، کولی شي د سویلي آسیا د هېوادونو د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې د عصري تصفیې فابریکو د کمښت له امله د استخراج شوي نفتو لویه برخه په خام ډول پلورل کېږي. د تصفیې د زیربناوو پراختیا او د نفتو د سرچینو مسلکي کارونه دا زمینه برابروي چې افغانستان یو مصرفوونکي هېواد څخه د سیمې مهم انرژۍ تامینونکي ته واړوي. دا ډول بدلون نه یوازې د اقتصادي خپلواکۍ لامل ګرځي، بلکې د نړیوالې انرژۍ د ارزښت په ځنځیر کې د هېواد مقام هم لوړوي. په ټوله کې د افغانستان د نفتو صنعت راتلونکی د پانګونې، ثبات او زیربناوو د پراختیا پورې تړلی دی. که دا لاره په سمه توګه مدیریت شي، افغانستان کولی شي د سیمې د انرژۍ په بازار کې یو اغېزمن لوبغاړی وګرځي. د لا زیاتو مطالبو او ژورو تحلیلونو د ترلاسه کولو لپاره همدا اوس د وروج چینل سبسکرایب کړئ.